د میدان وردګ ولایت شیعه مذهبو د محرم لسمه چې د امام حسین د تلین سره برابره ده د امن په فضا کې ولمانځله. زیاتوي چې د اسلامي امارات مجاهدینو یې د امنیت ساتلو لپاره بشپړې هلې ځلې کړي دي. برنامه های ما بسیار بسیار به خوبی امسال پیش رفت. جهان سپاس از نیروهای امنیتی، از خود والی صاحب و از قماندان صاحب امنیه، از بخش استخبارات، از همهش جهان سپاس، مخصوصا از ولسوال صاحب جلیز و قماندان صاحب امنیه که امسال بسیار امنیت ما را بسیار به خوبی، بسیار به وجه احسن امنیت ما را گرفتن. خوب پیش میره ماشاءالله. ما جهان سپاس تشکر میکنیم از امارات اسلامی افغانستان، بالخصوص از ولسوال صاحب ولسوالی جلریز، از قماندان امنیه، از پرسنل امنیت که از روز اول تا همین روز فوق العاده به طور احسن امنیت ما را گرفتن. ما هیچ گونه مشکل نداریم. د دغه ولایت مسئولین وایي د هېواد د اتباعو ولسونو امنیت نیول د دوی دنده ده او د تکیخونو څخه یې د لیدو پر مهال دوی ته ډاډ ورکړ چې په ارامۍ سره خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. د جلیز ولسوالۍ ته د راتګ مخه زموږ له اهل تشیع سره د دوی نه پوښتنه کول دي چې د تاسې د 10 ورځې د عاشورې څنګه تیرې شوې، کوم مشکل سره خو مخامخ شوي نه یاست. موږ د اهل تشیع ورونو ته دا ډاډ ورکوو چې دوی د خپل مراسم په ښه اطمینان باندې تیر کړي. موږ انشاءالله د دوی دپاره پوره امنیت نیولی ده. د میدان وردګ ولایت مسئولین ډاډ ورکوي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په کور دننه امنیت ته زیان ورسوي.